السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمن لیدونکو په دې هیله امید چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه به وي. قدرمنو په نننۍ ویډیو کې ما تاسو ته داسې یو د کمال اپلیکیشن راوړی دی چې خپل به هم ورته حیران شي. دوستانو ګورئ، زه د خپل موبایل دلته ګورئ زما تاسو ته نه فیسبوک ښکاري، نه واتساپ ښکاري او نه نورې اپلیکیشن ښکاري. اوس ګورئ د مثال په تور زه ګورئ د موبایل په دغه ځای باندې کلیک کوم، دغه ګل نو ګورئ ما ته به زما واتساپ خلاصیږي. ګورئ او ګورئ دوستانو، تاسو کولی شئ یوازې واتساپ نه فیسبوک هر یو اپلیکیشن چې تاسو غواړئ د خپلو ملګرو نه یې پټ کړئ، یعنې تاسو داسې هیډن اپلیکیشن هغه استعمال کړئ، نو تاسو بالکل کولی شئ دغسې. د مثال په طور ګورئ زه دا نور ځایونه کوم، دا نور ځایونه کار نه کوي. ګورئ هر ځای چې زه کلیک کوم نو نور ځایونه به کار نه کوي، چې کله هم زه داسې کلیک کوم نو ماته به زما واتساپ راځي. دا کېږي څنګه دوستانو؟ ډېره اسانه طریقه ده. د دې دپاره سمپل یو اپلیکیشن پکار دی. ډسکرپشن ته لاړ شئ، لینک پروت دی، په لینک باندې کلیک کړئ. اپلیکیشن هم چې کله ډاونلوډ کړو یا انسټال کړئ. ګورو دوستانو اپلیکیشن به تاسو چې کله هم انسټال کړئ نو اپلیکیشن به تاسو نه خلاصوئ. ټیک ده؟ نو تاسو به د خپل موبایل هوم سکرین ته راځئ، دغه مخامخ چې تاسو ښکاري دغه ته وایي هوم سکرین. په دې به تاسو خپله ګوته داسې کیږدئ. صحیح ده؟ چې کله هم دا راغی تاسو به دلته ویجټ راځي. صحیح ده؟ نو د بعضې دوستانو موبایل چې د داسې ویجټ راځي، د بعضې نور قسم وخت تاسو به صرف دغه ویجټس لټوئ. نو په دې چې کله هم تاسو کلیک نو تاسو به لږ اخوا دیخوا ګورئ نو تاسو ته به دلته دا ټرانسپرانټ دا راځي. صحیح ده؟ چې کله هم دا تاسو ته دا راغله تاسو به په دې باندې ګوته کیږدئ داسې او دا به راولي. چې چېرته هم تاسو کلیک کول غواړئ، د مثال په طور دلته کلیک کول غواړئ نو تاسو به دلته په دې شو پرک باندې پرېږدئ. چې کله هم تاسو په هغه باندې پرېښود هر یو ځای چې تاسو خوښ وي، د هغې نه پس به دلته تاسو سټایل باندې کلیک کړئ، دا به تاسو انویزیبل کړئ، اخرنی به راواخلئ. په دویمنی به تاسو راشئ، دلته کوم یو اپلیکیشن تاسو غواړئ چې ته په شاپرک باندې کلیک کړم نو هغه اپلیکیشن دې ماته خلاص شي. د مثال په طور زه راځم دلته ماته دغه د مثال په طور دا دې ماته خلاص شي، هزار احادیث ان اردو دا، او د هغې نه پس به تاسو دلته په دې ایډ باندې کلیک وکړئ. چې کله هم دا تاسو کلیک اوس ګورئ دوستانو زه دغلته کلیک کوم نو ګورئ په دې شاپرک باندې نو ماته هماغه حدیثونه راغلل. تاسو کولی شئ دې ځای نه ګورئ څو نور اپلیکیشن مختلف اپلیکیشن ډېرې اپلیکیشن هم تاسو کولی شئ چې په هوم سکرین باندې کلیک کړئ. دا نور ځایونه زه کلیک کوم یو ځای هم کار نه کوي. نو ډېر د کمال او خوندور اپلیکیشن دوستانو ته تاسو دې په ذریعه کولی شئ چې خپل کوم اپلیکیشن یې وغواړئ چې پټ استعمال کړئ نو تاسو د دې ځای نه کولی شئ چې دا خپل اپلیکیشن پټ کړئ او خلاص یې هم کړئ. نو ډېره خوندور ویډیو دوستانو، ډېر خوندور اپلیکیشن ضروري انسټال کړئ. نو دا نننۍ ویډیو کې ویډیو مو خوښه وي حتما سره لایک کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې یاد شئ.